په لغمان ولایت کې په لومړي ځل د اوبو د بندونو چارې یا هم بشپړ شوي او یا هم د بشپړېدو په حال کې دي. لومړی بند د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ کې ده چې یو اندازه کار یې بشپړ شوی. په دغه بند باندې 14 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې 110 کسانو لپاره یې د کار زمینه برابره کړې. علاقه د قرغیو ولسوالۍ مربوط وړه ګله په نامه علاقه ده. دلته چې تاسو ګورئ چک ډیم جوړیږي او دا چک ډیم داسې یو ځای دی چې ډېر یو ښه موقعیت کې دی چې تقریبا 120 هکتاره ځمکه په دې باندې اوبه کېږي او بل یو باغ دی عبدالوکیل خان په نامه هغې ته اوبه رسېږي چې هغه حکومتي باغ دی. نور تقریبا 120 نفر دلته کارګري کوي او 9 میاشتو کې به د دې کار انشاءالله بشپړ او ګټه سپارونو ته اوس دغه شي. نیم کار یې پاتې دی، دا به انشاءالله نږدې وخت کې شروع کېږي. د دې اوبو د بندونو ترڅنګ د لغمان په ګلارام سیمه کې هم د اوبو بند جوړ شوی چې وړاندې د دغو سیمو ځمکې او کورونه په اوبو لاهو کېدل. ګلارام چک ډیم دا مربوط دی مرکز دی، لغمان ولایت مرکز مربوط دی او هغه یو اساسي پروژه دی چې تاسو نږدې نه ولیده. هلته هم تقریبا زرها کورونه چې پراته دي د هغوی ته به انشاءالله اوبه رسېږي او شال ځمکه به هلته آباده شي. او بله دا دی چې هلته هم تقریبا 3.5 میلیونه افغانۍ هلته لګښت راغلی دی. هغه انشاءالله تقریبا دغه شوی دی، اختتام کار یې ختم شوی دی چې اوس به ګټه اخیستلو ته وسپارلی شي. د دغه سیمو اوسیدونکي وایي د ګلارام په سیمه کې جوړ شوی بند سره د دوی د اوبو او ترڅنګ یې د ځمکو د خړوبولو ستونزه حل شوې. دوی د لغمان ولایت له مسؤلینو څخه په خپله سیمه کې د سړکونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دا بند چې جوړ شوی دا موږ دپاره ډېر فایدهمند ده. فایده یې دا ده چې یو خو دا د سیلاب مخه ونیول شوه، بل دا پټي مټي چې دي دا خړه مړه پکې راځي بس دا موږ ته فایده کې ده. دویم دغه زراعت چې موږ ته جوړیږي دا زراعت دپاره دا ډنډیږي، نو همدغه دپاره بس موږ خوشحاله یو چې دا بند جوړ شو او چې بس دې ته خدای وسه ورکړي چې نور موږ سره همکاري وکړي. بند موږ ته ډېر ښه تمام شوی ده. څاګانو کې اوبه زیاتې کړي دي، زیمونه یې کړي دي او پټیو ته ډېر ګټه رسولي، اوبه یې دلته دمه ونیولي دي او ځوانانو ته دلته کار زمینه برابره کړې ده. د لغمان والي وایي په روان کال کې د زراعت ریاست له لوري به په هره ولسوالۍ کې یو د اوبو بند جوړ شي او ډېر ژر به یې چارې پیل شي. نو چک ډیمونه خو د خپله د امارت له طرفه البته په لغمان کې د زراعت ریاست لخوا نه په هره ولسوالۍ کې یو چک ډیم مرکز په شمول باندې نو هغه منظور و او د هغوی کارونه د نږدې وخت کې یو 2 میاشتې مخکې هغه نهایي شوله. نو د چک ډیمونو فایدې خو یقینا ډېرې دي او عام خلک انشاءالله اوس په دې باندې پوهېږي او په الحال د تجربه سوی هم د ثابته هم د ډېرې ګټې لري. نو یو خوا د اوبو ذخیره کېدل، د مځکې د اوبو هغه اندازه راپورته کېدل او خپله دې کې اوبه چې کله راسي نو ډنډ سي نو نورې چینې شاوخوا څاوې کویان دا ورسره تازه کېږي، اوبه ورسره زیاتېږي، د مځکې د اوبو سطح راوچتېږي او بله ګټه یې دا ده چې عاجله چې د سیلابونو مخه نیسي او د سیلابونو مخنیوي کې بیخي مهم یو شی ده دا چک ډیم. نو دا خپل د امارت لخوا نه هم جوړ شوي دي او بعضې موسسات هم بعضې ولسوالیو کې بعضې ساحاتو کې د مرکز هغه چک ډیمونه جوړ کړي دي او د چک ډیمونو دپاره خلک هم زیاته غوښتنه کوي. موږ ته چې راځي دلته اکثر خلک وایي چې دا چک ډیمونه جوړ سي، د هغوی اولي هدف دا وي چې د سیلاب مخه ونیول سي، ځکه دې ځای کې د هوارې مځکې دي، غرونه دي شاوخوا د لغمان مرکز، نو کله کله سیلابونه راځي او خلکو ډېر تاوان رسي. نو یقینا چک ډیمونو ته ډېره توجه پکار ده. په لغمان ولایت کې په جوړ شوو بندونو په میلیونونو افغانۍ لګښت راغلی دی چې د سیمو خلکو ته د کار زمینه هم پکې برابره شوې. دلته ډېر اوس چې اسلامي امارت راغلی دلته موږ ته دغه چک ډیمونه جوړ کړي دي، پاس هم لږ اوچ چک ډیمونه دي دا هم جوړ کړي دي او بس دا کومک اوس فعلا موږ سره شوی. په د ټول د انقلاب کې همدغه پیله ځل و چې د دې هغې سره چې د موږ په دې وطن کې دا کار وشو. دې اندازې ته ګټه وکول چې موږ د یو ساس کې اوبو ته هم حیران وو. اوس تاسو خپله دیده وینئ چې اوبو ډنډ ولاړ دي، پیپونه ماچولي، نور هم ترېنه هغه کېږي. بل د دې مؤثر ګټه یې دا ده چې دا ځای اوبو ډنډ شو، شاوخوا د موږ دغه چینې او هغه چې دي دا بیخي دا د څاګانو هغه به دا به دې سره مشکل حال شي. او بل موږ چې عمده یو مشکل غټ دا لرو چې پورته دا درو کې د موږ ډېر خل دي،
سړک نه لرو ډېر د سړک ډېر غټ انسوز دی هلته چې کوم مریض پیدا کېږي یا څه کېږي څو چې دغه ځای ته رسوو دا په هلاکت سره